ویدا ډیر لرغونی نوم دی چې د آریایي ټبرونو د ریشونو یعنی شیرونو زوړ پړی یعنی کتاب دی. او بل دا چې ویدا د آریایانو د ژبې نوم ځکه نو دا لرغونی نوم پښتنو پر خپلو لوڼو باندې ایښاوه او هم یې ږدي. د ویدا ژبه په 15,000 کاله پخوا یا د ویدا ژبه 15,000 کاله پخوا د امو پر غاړه ویل کېدله او کله چې آریایي ټبرونه له نن څخه 3,900 کاله پخوا له پشتي یعنی بخدي یا باختر څخه تر اباسین یا اندوس پورې وتل او مخشي لدی چې هند ته کډوال سي نو په خپله ژبه یې دیني پډی یعنی کتاب وکیښ. ځکه چې د لرغونو پښتنو د لرغوني ټاټوبي لرغوني ژبه وه چې زموږ د هیواد غرونو رودونو او ځمکو په باره کښې غږیږي او د پښتون یا پښت نوم هم پکښې یاد سوی دی. د ویدا ریښه ود او وده ده او وید هم د علم معنا لري. د ویدا معنا علم، پوهنه او پوهنیزه پراختیا ده چې د دې لرغوني نوم ریښه وده ده چې واده هم له همدغې ودې څخه رغېدلی دی چې ښځه او نر واده کوي چې ترمنځ یې د ژوندانه ګډه هڅه پیل کیږي او د یوه نر او ښځې څخه لویه کورنۍ جوړه سي چې تر زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کوسیانو او کودیانو پورې وده کوي. واده یو له هغو لومړنیو او پنځونو یعنی طبیعي ویونو یعنی کلماتو څخه دی چې د وګړو د پیدایښت څخه یې دود موندلی دی. د ودې یا واده ریښه تر انګریزي ژبو پورې هم غځېدلې ده چې د WED یا وید ورته وایي او همدارنګه ودان، ودانۍ، ودښت او وادون یعنی تمدن هم له همدغې ریښې څخه رغېدلي دي. ویدا د آریایي ټبرونو زړې سندرې او بدلې دي چې 4 برخې لري. لومړۍ برخه یې ریګویدا ده، دوهمه برخه یې ساماویدا ده، درېیمه برخه یې اترواویدا ده او څلورمه برخه یې یجورویدا ده. خو دا ټولې سندرې په یوه زمانه کښې نه دي ویل سوي بلکې زمانه پر زمانه ویل سوي دي او د هرې زمانې رنګ یې اخیستی دی. خو سندرې یې پخواني آریایانو د هندوکش په شمالي او پشتي یعنی بخدي کښې ګړنیزې یعنی شفاهي ویلي وي چې پشت پر پشت او سینه پر سینه یې نورو ته لیږدولي. او کله چې آریایان د هندوکش سهیلي ورشوګانو ته راشوه سول نو د سپین غر، ارغنداو، کونړ او سوات په غرونو او درو کښې د دوی څخه د ویدا پخوانۍ برخې ورکې سولې. کټ مټ د پښتنو نورو ریښونو یعنی شیرونو او لنډیو غوندې چې نیمه پیړۍ مخکې یې د راټولولو تلاش پیل سو. خو د ویدا اوسنۍ برخې چې پاته دي دا ټوله په یو وخت کې نه دي ویل سوي بلکې زیات توپیر لري. آریایي بدلې او زړې سندرې پر 2 ډوله ویشل سوي دي. لومړۍ برخه یې سروتي ده چې سپېڅلې سندرې ګڼل کېدلې او دوهمه برخه یې سمرتي ده او دا هغه په یاد سوي سندرې دي چې سینه پر سینه
له یو پشت څخه بل پشت ته رسېدلي دي د ویدا په زړو سندرو کښې د پښتو ډېر لرغوني ویونه کارېدلي دي ویدایي وادون یا مدنیت د ویدایانو کړکېش یعنی تاریخ د ویدي سرودونو سره پیل شوی دی چې هر زانګو یې د پښتنو د هیواد ورشوګانې دي د ویدي ژبې ویونه په پښتو کښې شته چې د لرغونو آریایي نیکونو څخه راپاته دي د ویدي کورنۍ سټه پر ویدي کهولونو باندې ولاړه وه او د څو کهولونو و یو ځای کېدلو ته یې ویسه ویل ویدیانو خپل پوهان ریشي بلل او ښځینه ریشیانې یې هم درلودلې چې سندرې یې په ریګویدا کښې خوندي دي په ویدي وادون کښې یا په ویدي مدنیت کښې د بېلابېلو ترشتنانو یعنی ربالنو لمانځنه کېدل لکه آرونا اندرا سوریا اگنی سوما او ماروت ویدیانو د سبها او سمیتی په نومونو جرګې درلودلې او د سامانې په نوم یې میلې درلودلې ورزشتي لوبې د اسانو سپرلیانې او نڅاګانې به کولې او سنداراوي یعنی موسیقي یا موسیقیانې به یې غږولې ویدیانو د کورنۍ د ډیروالي نیراوي یعنی دعاګانې کولې کټ مټ لکه بېټ نیکه چې به ویل چې لویه خدایه لویه خدایه دا وګړي ډېر کړې خدایه ستا په مینه په هر ځایه لویه خدایه لویه خدایه د ویدایانو پر مهال به وګړي په کرهڼه او څاروي پالنه بوخت ول د پسونو او بزو رمې او د غواو ګلې به یې درلودلې او د سوما د بوټو د رانیولو لپاره به یې غویی د پاسو یعنی پیسې په نوم کاراوه پاسو یعنی پیسې د ویدیانو د عربو جوړول زدول ټوکرانې او بوریاوې به یې اودلې او خاورین لوښي به یې جوړول د خوراک چشاک او پوشاک لپاره یې د غلو دانې شیدې د ښکار غوښې د سوما نشوبې یعنی شراب او د وړیو او څارویو له پوستکو څخه یې کالي جوړول آریایان هند ته تر لېږد مخکې څلور ډلې ول چې برهمن کشتریه ویسیه او سودرا یا شودرا یې بلل ویدي سرودونه د خورا لرغونو مهالونو څخه خوله پر خوله له یو پشت څخه بل پشت ته لېږدېدلي دي په ویدي سرودونو کښې د آریایانو سوچونه ګروهي یعنی عقیدې او د ژوندانه د ډولونو رنګ او خوند خوندي دي د افغانستان د ژبو او د ویدي او سانسکریتي ژبو ترمنځ ډېر ژبنی نږدېوالی شته دا د ویدا د نامه معنا او څېړنه او ډېره مننه